او دویم نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي ولا يبقى من القرآن الا رسمه، د قرآن نه باقی پاتې نشي مگر صرف رسم د قرآن د پاتې شي. د حدیث مبارک دوه مطلب دي. یو مطلب دا دی چې قرآن د کوم مقصد د پاره راغلی دی هغې باندې به څوک عمل نه کوي. قرآن کې چې کوم حلال راغلی کوم حرام راغلی په هغې به څوک عمل نه کوي. قرآن به صرف د برکت کتاب وګرځي. هلکه مونږ کور جوړ کو، ما دکان ویستو، راشه د قرآن ختم پکې وکړه چې برکت پکې راشي. قرآن به صرف د برکت کتاب وګرځوي. دارنګې قرآن به صرف د قسمونو ته پاتې شي. د دوو ډلو چې صرف روغه کېږي قرآن به په منځ کې کېږي چې راشئ لاس پې کېدی. نو قرآن چې د کوم مقصد دپاره راغلی دی چې حلال او حرام دي په دې باندې خپل ژوند تېرول دي هغه به د قرآن باقي پاتې نشي. صرف د برکت کتاب به وګرځي، صرف د قسمونو کتاب به وګرځي. یو مطلب د حدیث مبارک دا دی. دویم مطلب ولا يبقى من القرآن الا رسم، دا دی چې د قرآن تلاوت په ډېر ښه انداز سره خلک کوي، ښه قرأتونه به کوي، ښه تلاوتونه به کوي، خو د قرآن په مطلب او په مقصد به نه پوهېږي. صرف تلاوت به کوي د قرآن، خو د قرآن په مقصد په معنا او په ترجمه باندې به نه پوهېږي. دویم مطلب د حدیث مبارک دا دی چې ولا يبقى من القرآن الا رسمه، باقي به د قرآن نه پاتې نشي مګر صرف رسم الخط د قرآن به باقي پاتې شي. او بیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي وای مساجدهم عامرة، جماعتونه به د بیلډینګ په اعتبار سره آباد وي، وهي خراب من الهدى، او د هدایت نه به خالي وي. جماعتونه به ډېر شي، خلک به ډېر جماعتونه جوړ کړي. نن سبا دا یو رواج راوتی دی، کم سړی چې د کور سره دیره جوړوي نو ځان له سره جومات هم جوړوي. دا یو رواج راوتی دی. د هر سړي دا خواهش دی چې زما د دیرې سره زما جومات هم وي. داسې جومات کې ثواب نشته، د داسې جومات په جوړولو کې ګناه ده. د داسې جومات په جوړولو کې ثواب نشته دی چې نږدې غټ جامع مسجد موجود دی، هر سړی راځي او د خپلې دیرې سره ځان له جومات جوړوي. د داسې جوماتونو په جوړولو کې ثواب نشته، الټه ګناه ده. ځکه چې دی د مسلمانانو هغه اجتماعیت ختموي، هغه غټه جمع د مسلمانانو ختموي، د مسلمانانو راغونډول ختموي. داسې جوماتونو کې ثواب نشته دی. دا یو رواج راوتی نن سبا، هر سړی د خپلې دیرې سره ځان له جومات جوړوي. د دې نه په کور کې بیا کوه. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي مساجدهم عامرة، جماعتونه به جوړ کړي وي، ډېر به جوړ کړي وي، ښه به جوړ کړي وي. تاسو به اورئ دا ویډیوګانې به ګورئ که نه. یو وایي په دې جومات کې ویډیو شروع کړي، وایي په دې باندې 25 کروڑه روپۍ ولګېدې. بل تن د ویډیو وکړي په دې جومات باندې 80 کروڑه روپۍ ولګېدې. تپوس دې وکړم نمازیان پکې څومره دي؟ په مسجد باندې 25 کروڑه 80 کروڑه 80 کروڑه روپۍ دې ولګولې، نمازیان پکې څومره دي؟ دا تپوس د مونځ پکې څومره خلک کوي؟ دا 80 کروڑه روپۍ دی په هغه علاقو کې به جماعتونه جوړ کړی دی چې هغې په خاورو کې مونځونه کوي. 80 جماعتونه نه بلکې 200 جماعتونه دې په جوړولی شو. صرف نوم پاتې شوی دی، نوم چې نوم وکړم چې دومره غټ مسجد مې جوړ کړو. نو جماعت